درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. روانپوهنیزې څېړنې ښیي کله ناکله په ځینو پیغلو او زلمیانو کې داسې نښې نښانې له ورایه ښکاري ته وا په کوچنیتوب کې ورباندې جنسي تېری شوی وي. مګر له پلټنو، پوښتنو، ګروېږنو او مرکو وروسته معلومیږي چې داسې کوم څه ورباندې هیڅ کله نه وي تېر شوي، خو د یوه بل ستر ظلم او جنایت قرباني وي. نو دا کوم ستر ظلم او جنایت دی چې د جنسي تیري هومره خطرناک دی؟ هغه دا دی چې کله میندې او پلرونه له خپلو اولادونو سره د زړه خواله کوي، خپلې شخصي، احساسي، عاطفي او کاري ستونزې، دردونه او غمونه ورسره شریکوي او یا په یوه ډول نه یوه ډول ورته زړه تشوي، ماشومان هومره صدمه ویني لکه جنسي تیری چې پرې کیږي. که تاسو دغسې میندې او پلرونه یې، لطفاً د خدای لپاره هیڅکله حتی خپلو زلموټو بچیانو ته هم زړه مه تشوئ. خپلې ستونزې او ناخوالې ورسره مه شریکوئ. هغوی ستاسو ملګري نه دي چې څه مو زړه غواړي ورته یې ووایئ. هغوی له تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای، بلکې پر ځای یې خپل ټول اروايي ځواک له لاسه ورکوي. ټوله دنیاګۍ یې نړیږي. هیلې او امیدونه یې له منځه ځي او د ټول عمر لپاره ترې نهیلي، مات او غمجن انسانان جوړیږي. د خپلو دردونو او ستونزو د اورېدو لپاره کوم بل څوک پیدا کړئ. پر خپلو اولادونو زړه وسیزئ. هغوی ستاسو ملګري نه دي، بلکې تاسو باید د هغوی ملګري واوسئ. تر بیا.